د کابل ولایت اختصاصي محکمې په 2 اونیو کې 45 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. محترم مولوي محمد ولی حقانی د بلخ ولایت د ښاري ابتدایي محکمې د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست د نظامي مسلکي زده کړو له تعلیمي مرکز څخه 78 مجاهدین فارغ شول. د سترې محکمې د وثیقو ټولو څانګو د 1445 هجري قمري کال په جریان کې 1,09,818 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د سترې محکمې عالي شورا د 1445 هجري قمري کال په جریان کې 38 ناستې ترسره کړي دي. په دې ناستو کې د 191 بېلابېلو مهمو موضوعاتو په تړاو پریکړې شوي دي. د محکمې د تبدیلي غوښتلو په برخه کې د 1298 جزایي، مدني، تجارتي او فامیلي موضوعاتو او د تجدید النظر په برخه کې 378 موضوعاتو په تړاو د اصولو سره سم اړین تصامیم نیول شوي او اصولي اجراءات ترسره شوي دي. په محاکمو کې د قضایاو د ډیرېدو د مخنیوي او خلکو ته د اسانۍ په موخه د صلح له لارې 1,419 حقوقي قضیې حل شوي دي. د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د سترې محکمې لوړ رتبه مسلکي پلاوي له لوري 27 مسودې ترتیب شوي دي. د کابل ولسوالیو ابتدایي محاکمو په یوه میاشت کې 238 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 293 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 120 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 253 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 200 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 215 وثیقې هم اجرا کړي دي. په زابل، سرپل، بلخ او فاریاب ولایتونو کې پر 12 تنو مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل شوه.